مور او پلار دا وایي چې زه دې په تکلیف کې هم خو زما ماشومانو صحتمند وي، خو په دې وخت کې یو غلطي د مور او پلار نه کیږي او هغه دا وي چې کله هم تاسو خپلو ماشومانو ته لږې شان پیسې ورکوئ نو هغه پې خامخا داسې څیزونه اخلي کوم چې د هغه صحت دپاره نقصاندې دي او نن سبا هغه څیزونه ډېر په اسانتیا ستاسو ماشومانو ته میلاویږي لکه چپ شو، همدغه شان چکلیټ شو، همدغه شان آیسکریم وغیره شو. یعنې مطلب دا دی چې په کم کې ملاوټ ډېر زیات وي او ستاسو د ماشومانو د معدې سره ټول صحت ته نقصاندې وي نو هغه ډېر په اسانتیا ستاسو ماشوم ته میلاویږي او د هغې د وجې نه بیا ستاسو د ماشوم د معدې ترتیب ګډوډ کیږي او خرابیږي کوم ته چې ګیسټرو انټسټاینل انفیکشن ویلی شي. نو د دې د وجې نه موږ ته اسلام وایي چې تاسو په هر څیز کې صفایي اختیار کړئ چې دا نصف ایمان دی. دویمه خبره دا ده چې کله هم ستاسو ماشوم بار خوراک کوي او دا ګنده خوراک کوي نو د هغې د وجې نور هم تکلیف ستاسو ماشوم ته ورولي چې د هغې د وجې بیا مختلف قسم بیماری هم الله د مکړي کیدی شي. درېیمه ضروري خبره دا ده چې کله هم تاسو ته د معدې هر قسم مسله وي، ډسکمفرټ وي یا نوره څه تکلیف وي نو تاسو بغیر د ضرورته د دردونو ټیبلیټ یا همدغه شان میډیسن د ډاکټر د وینا نه بغیر مه استعمالوئ ځکه چې دا ستاسو د معدې چې کوم ترتیب دی په هغې کې رکاوټ راوستلی شي. نو که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو وي ستاسو د صحت سره ستاسو د ماشومانو د صحت په اړه نو د خپلو ملګرو سره شیر کولی شئ. همدغه شان میډیکل انفارمیشن په فری کې ستاسو د ماشومانو سره ستاسو د صحت لپاره زموږ نه حاصلولی شئ.